مړ به شي د خلکو په زړه کې به ژوندی پاتې شي. څه چې ستا د لاس او خپو نه کېږي د دې خلکو سره ښه کوئ، څه چې د لاس او خپو نه کېږي، او مړ به شي د خلکو په زړه کې به ژوندی پاتې شي. ډېر مړه د خلکو زړونو کې اوس هم ژوندي دي، او ډېر ژوندي څه دي؟ مړه دي. ډېر ژوندي مړه دي. وو نو څه فرق شته؟ هېڅ فرق نشته. ها یو سړی سړی وو نشتي لوی فرق کوي. ځان نه داسې سړی جوړ که چې نه چې فرق دې محسوس شي خلکو ته، چې نه خلکو ته رایاد شي. یو سړی وایي چې ښځه خو مې یادوي، مړه لرګی ښځې خبره ته یو ښځې پورې نښته وي، ښځه خو مې یادوي. زه یم چې امت دې یادوي، قوم دې یادوي، خاندان دې یاد کي، علاقه دې یاد کي، کلی دې یاد کي. یو سړی وایي چې دا خو چې ریاکاري کې نه راځي، زه خو ریاکار نه یم. خو څوک داسې ویلی شي. ابراهیم علیه السلام یو دعا دا غوښتلې وه، واجعل لي لسان صدق فی الاخرین. یا الله زما ښه تذکره به وروستنو کې پرېږده. دا اوس ریاکاري ده؟ زما ښه تذکره به وروستنو کې پرېږده. ښه تذکره ستا په دې څوک نه کوي. ټیټ سړی او سهار چې و مزدوري له ووتو، شپې به توره تیاره به راتلو. ځان له دې کوله ما له خو دې څه فایده نه راکړي، زه ستا ولې تذکره کوم. یا پهلوان سړی و دا خښتې مې داسې اوچتولی که نه، ځان له دې اوچتې کړي، زه به څه وکړم. خو چې کله ته د مخلوق سره احسان وکړې او دیندار او د هر چا سره منډې وایي او د هر چا په کار راځي، داسې سړی چې مړ شي هم تذکره یې ژوندی وي. مړه وایي الله دې وبخښي، څه ښه سړی، الله دې وبخښي. هر چا سره منډې ویل، الله دې وبخښي. د جومات په اول صف کې ولاړ، الله دې وبخښي. همیشه به مسکی و، الله دې وبخښي. د غریبانو سره به ډېرې منډې ویل، الله دې وبخښي. د کونډو سره او د پلانۍ سره او د کلیوالو سره او جرګو کې به ناست او صلحې به یې کولې. دا خبرې خلک د هغه چا یادوي چې چا د مخلوق سره احسان کړی. که ته ډېر هم په دې دنیا پسې منډې وایي، ستا د دنیا هېڅوک نه یادوي. کېدای شي دا بچي دله هم یاده نه کړي. هسې یو مثال بله در نه کړم ښکلی، زموږ خوا ته ډېر راځي وروڼو په دې منځ کې چې دا مسله راشي. دا یو ورور ټول عمر مزدوري کړي او کشر بیا وایي چې ماله پکې حصه. دا مسلې ماله ډېرې راغلي دي. زما په مخ کې یو ځای کې فیصله وه او کشر ورور ناست او ټول له مشر ناست و. دا ټول له مشر چې هغه سپین ږیری و، شپېتو ته نږدې و. دا کشر دی به د 27 کاله و، داسې به و تقریبا یادې نه لږ ډېر. د هغه مشر وایي چې ما په دوی سبقونه ویلي دي او دی پیدا شوی لا نه و، او زه په سعودي عرب کې یم او زه پکې دوبۍ ته هم تللی یم او ما دا کړي دي او کورونه مې اخیستي دي او دا مې کړي دي او نور وروڼه یې هغو له مې ودونه کړي، دله مې واده کړی او هغو له مې دا کړي او دله مې دا کړي. چې خبره ختمه شوه ما یې ته څه ویله که؟ وایي هېڅ هم نه دي کړي. زما ډېر زړه وسوځېدو په مشر باندې، ډېر مې بیا زړه وسوځېد. ما ورته ویل داسې مه وایه. ها که ته څه غواړې بل څه غواړې تعبیر بدل که، خو هېڅ یې نه دي کړي، دا ډېر لوی ظلم کوي. هسې دا تاسو له ښکلی مثال در کوم. دې سړي ټول عمر په سعودي عرب کې په دوبۍ کې تېر کړی، سپین ږیری شوی دی، هغوی وله منیم دی چې ده مزدوري کړې ده. خو که د دې په ضد ده د الله دپاره څه کړی نو د الله سره پراته دي. که د خلکو سره منډې والی وې نو خلکو به ویلی وی چې او د سړی سره ښه سړی دی او دینداره دی. خپل ورور ورته وایي چې ده پې هر څه کړي دي، هغه ورته وایي تا څه کړي دي. بل شان د بچي هم ګوره کله کله پلار مور ته وایي تاسو څه کړي دي. دا ښځه هم ګوره خاوند ته وایي داسې وایي د پلانې خاوند ته وګوره څه نه کوي، تا موږ له څه کړي دي. ښځه هم وایي سړي ته. نو صرف دا مه وایي چې زه مزدوري کوم دې ته ختم دنیا ته ما به خلک یادوي. څوک دې یادوي نه که یادوي ښځه او یو دو درې بچي دې یادوي. داسې څه وکړه چې ته مړ شي او دا خلک چې یعنې بې اختیاره د هغوی د زړونو نه تا ته دعاګانې خېږي. دا هغه سړی چې
تذکرې ژوندی پاتې شي. نو احسان د خلکو سره